دې ته وایي چې قسمت. راځو د مجيب الرحمن دغې په زړه پورې قسمت ته او په دې زړه پورې چانس ته چې څه خبره ده. راځو دغه ویډیو کې ټول معلومات درکو. خو که هر چا یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د هر ډول معلوماتو لپاره یې در سره سبسکرایب کړی. د انګلستان بلاس سیالۍ چې د جولای په 18مه نیټه د 18 لوبډلو په ګډون پیل شوي، د اګست په 14مه نیټه یې د 8 لوبې د شدید باران له امله د انګلستان په مختلفو ښارونو کې لغوه شوې. د اګست په 22مه نیټه د پنجشنبې په ورځ له 6 ورځني ځنډ وروسته بیا پیلېږي. په دې سیالیو کې به جنوبي ګروپ کې د نمرو په جدول کې د رشید خان د لوبډله سیسکس لومړی مقام کې ده، د محمد نبي د لوبډله کینټ په دوهم مقام کې او د مجيب الرحمن د لوبډله په میډل سکس په دریم ځای کې موقعیت لري. د پنجشنبې په ورځ د اګست په 22مه نیټه یعنی سبا د پنجشنبې په ورځ د مجيب د لوبډله میډل سکس له همشایر لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه په لندن ښار کې د کرکټ په کور لایډرز لوبغالي کې ترسره کیږي. مجيب الرحمن تر دې دمه په روانو بلاس سیالیو کې 15 وکټې اخیستې دي. رشید خان 8 وکټې او محمد نبي بیا 9 وکټې اخیستې دي. دوهمه لوبه سبا د رشید خان د لوبډلې سیسکس او ایسکس ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه په کاونټي لوبغالي کې ترسره کیږي. دا دواړه لوبې د افغانستان پر وخت د شپې په 10:30 بجو پیلېږي. رشید خان د په 10 لوبو کې 6 ګټلې، یوه یې بایللې، یوه یې مساوي شوي او 2 یې بې پایلې شوي دي. د رشید لوبډله 15 نمرې لري او نیټو ران ریټ یې مثبت 0.818 دی. د محمد نبي د لوبډله په 11 لوبو کې 6 ګټلې، 3 یې بایللې او 2 یې د ورخ له کبله بې پایلې شوي دي. د دې سیالیو اتلولي تیر کال د وارسټر شایر لوبډلې ګټلې او سږ کال به له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. تیر کال اتله لوبډله سږ کال د شمالي ګروپ د نمرو په جدول کې 9 مقام کې ده او 9 نمرې لري. بلا سیالۍ د سپټمبر په 21مه نیټه پای ته رسیږي. بل پلو د افغانستان شپږیزه کرکټ لیګ د بلا سیالیو له پای 15 ورځې وروسته د سپټمبر په 26مه نیټه پیلېږي. خو د سپټمبر په 5مه نیټه یعنی 14 ورځې وروسته افغان کرکټ لوبډله بنگلادیش ته د یوې ټیسټ او 3 اړخیز شل اوریز سیریز لپاره ځي.